سلام ستړي مشئ جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. په دغه چینل کې مونږ د جرمني ژبې د ګرامر په اړه باندې یو بهیر په لار اچولی ده. په دغه بهیر کې به مونږ د جرمني ژبې اړین ګرامرونه، خصوصا هغه ګرامرونه چې د جرمني ژبې پښتانه زده کوونکي په هغې کې ستونزه لري خپرونې جوړوو. د دې لپاره چې تاسې له دغو خپرونو نه ګټه پورته کړئ او ستاسې ستونزې د جرمني د ژبې په ګرامر کې او همدارنګه په نورو برخو کې حل سي، نو چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. د نن په خپرونه کې موږ د جرمني ژبې د نوم حالتونو باندې غږیږو، یعنې نومیناتیف، اکوزاتیف، داتیف او گینیتیف. دا څه شی دي، څنګه باید زده کو او ولې باید زده کو، په ډیره اسانه ژبه باندې، اسان معنا او مفهوم باندې په دغه خپرونه کې تشریح شوي دي. نو د خپرونې تر پایه له موږ سره پاتې شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. برته په خیر راغلی. اسمی قضیه یا اسمی حالت څه شي ته وایي؟ نومیناتیو، اکوزاتیو، داتیو او گینیتیو. دا څه شی دي؟ ګورئ، په جرمني ژبه کې کله چې جمله کې یو نوم یا د هغه نوم ضمیر یا له هغه نوم سره صفت یا آرټیکل راځي، دا په څلورو حالتو کې وي. یا به نومیناتیو حالت کې وي، یا به اکوزاتیو حالت کې وي، یا به داتیو حالت کې وي، او یا به گینیتیو حالت کې وي. دا اوس په څه معنا؟ نومیناتیو حالت ته په پښتو کې ویلی سو فاعلي حالت یا فاعل. د جملې فاعل په نومیناتیو حالت کې وي. د جملې مستقیم مفعول په اکوزاتیو حالت کې وي. موږ په جمله کې دوه رقمه مفعوله لرو، یو مستقیم یو نامستقیم. د جملې نامستقیم مفعول داتیو حالت کې وي، او گینیتیو بیا د مالکیت حالت ښیي، کله چې یو نوم د مالکیت حالت کې راغلی وي. اوس دا فاعل، مستقیم مفعول، نامستقیم مفعول، د مالکیت حالت، دا څه شی دي؟ دا په څه معنا؟ راځئ چې اول یې د پښتو په مثالونو کې واضح کړو. دې مثال ته پام وکړئ. احمد ځي. احمد ځي، احمد روان ده. دغه ډېر یوه ساده جمله ده. یوه ساده جمله له دوو برخو نه جوړه سوې وي، یو له فاعل نه او بل له فعل نه. احمد فاعل ده. فاعل په څه معنا؟ فاعل یعنی یو څوک چې هغه څوک یا هغه شی چې کار ترسره کوي، یا هغه څوک یا هغه شی چې موږ د هغه په اړه باندې خبرې کوو، دې ته فاعل وایي. ګوره، احمد ځي، احمد روان ده. صحیح ده؟ دلته دا کار احمد ترسره کوي. احمد د موږ فاعل ده د جملې، او ځي یا تګ دا فعل ده، عمل ده. فعل یعنی عمل. صحیح سو؟ د بل مثال ته پام وکړئ. احمد شیدې اخلي. احمد شیدې اخلي. په دې خو پوه سو چې احمد فاعل ده. دغه د شیدو اخیستلو فعل، د اخیستلو فعل دغه احمد ترسره کوي، نو احمد فاعل سو. اخلي، اخیستل فعل سو. صحیح ده؟ شیدې دلته څه شی دي؟ شیدې مفعول ده. مفعول. دغه د اخیستلو فعل په څه شي باندې اجرا کیږي، دغه ته موږ وایو مفعول. خو دا مفعول په دوه ډوله دی، یو مستقیم مفعول دی، یو غیر مستقیم مفعول یا نامستقیم مفعول. داسې ده مستقیم مفعول ده، دغه عمل چې مستقیما په هغه مفعول باندې کیږي، ترسره کیږي، دې ته موږ مستقیم مفعول وایو. یا په بله وینا، احمد له دغه شیدو سره مستقیما په ارتباط کې ده، شیدې اخلي. تاسې بل مثال ته پام وکړئ، دا ښه درته واضح کیږي. ګورئ، احمد پیشو ته شیدې اخلي. احمد خو فاعل سو، اخلي یا اخیستل فعل سو، عمل سو. شیدې د موږ مستقیم مفعول سو. صحیح ده؟ پیشو دلته څه کاره ده؟ پیشو هم مفعول ده. ګورئ، په دې جمله کې موږ دوه دانې مفعوله لرو، یو شیدې دي، یو پیشو ته. شیدې مستقیم مفعول ده، خو پیشو نامستقیم مفعول ده. اوس ګورئ، احمد چې شي اخلي؟ شیدې اخلي، که نه؟
عمل په چی اجرا کیږي؟ په شدو اجرا کیږي. صحیح ده؟ مستقیما په شدو اجرا کیږي. شیدې اخلي. پیشو خو نه اخلي کنه، شیدې اخلي. خو پیشو تی اخلي. پیشو تی اخلي. صحیح ده؟ احمد پیشو ته شیدې اخلي. شیدې د موږ مستقیم مفعول ده چې احمد مستقیما کار په شیدو اجرا کوي، خو د پیشو د پاره یا پیشو ته پیشو نامستقیم مفعول ده. صحیح ده؟ اوس راسئ د مالکیت حالت ته وګورئ. احمد د بلال پیشو ته شیدې اخلي. احمد فاعل ده، اخیستل فعل ده، اخلي. شیدې موږ ویلې چې مستقیم مفعول ده. پیشو ته نامستقیم مفعول ده. دا پیشو. بلال څه کاره ده دلته؟ بلال خو نه فاعل ده نه مفعول ده. صحیح ده؟ نو بلال څه کوي دلته؟ څه کاره ده؟ بلال د پیشو مالک ده. د پیشو مالک ده کنه. احمد د بلال پیشو ته شیدې اخلي. احمد شیدې اخلي، پیشو ته اخلي، د بلال پیشو ته اخلي. د بلال. بلال دلته مالک ده. دغه ته وایي د مالکیت حالت. اوس راځو ګورو. فاعل دی منګه نومیناتیو وي، مستقیم مفعول اکوزاتیو وي، نامستقیم مفعول داتیو وي، او د مالکیت حالت ته ګینیټیو وایي. په دې هیله چې پوه سوي به یاستئ. اوس راځئ چې د جرمني ژبه کې مثالونه کار کړو، ځکه زموږ اصلي موضوع خو جرمني ژبه ده نه پښتو ژبه. دا مې د دې لپاره په پښتو کې تشریح کړل چې ستاسې سر په خلاص سي. دغه مثال ته پام وکړئ. Der Hund. سپی. ماشاءالله څنګه ښایسته سپی هم ده. په هر صورت der Hund یو نوم ده. صحیح ده؟ نارینه نوم ده. موږ تاسې ویلي اوس جرمني کې نارینه او ښځینه او خنثی نومونه شته. der Hund یو نارینه نوم ده. دا زو په مثالو کې کار کوو. یو وارې په نومیناتیو حالت کې، یو وارې په اکوزاتیو کې، یو وارې په داتیو حالت کې. Der Hund schläft. Der Hund schläft. سپی ویده ده. schlafen. schlafen فعل ده. schläft کېږي. ich schlafe, du schläfst, er schläft. صحیح ده؟ der Hund schläft. der Hund دلته زموږ فاعل ده. فاعل یعنی نومیناتیو. سمه ده؟ او schlafen فعل ده. بل مثال ته وګورئ. ich sehe den Hund. ich sehe den Hund. زه سپی وینمه. زه سپی وینمه. په دې جمله کې فاعل څوک ده؟ زه. د لیدلو فعل ذهن. ذهن لیدلو ته وایي. دغه لیدلو فعل څوک ترسره کوي؟ زه ترسره کوم که نه؟ ich. ich فاعل ده. sehe یا ذهن فعل ده. den Hund دلته مستقیم مفعول ده. دغه د لیدلو فعل په څه ترسره کیږي؟ زه چی شی وینمه؟ سپی. دغه سپی دلته مستقیم مفعول ده. مستقیم مفعول ته موږ څه وایو؟ اکوزاتیو. دلته دغه der Hund په اکوزاتیو حالت کې راغلی، den Hund شوی ده. دریم مثال ته پام وکړئ. ich gebe dem Hund Fleisch. ich gebe dem Hund Fleisch. زه دغه سپي ته غوښه ورکوم. د غوښې ورکولو دغه عمل څوک ترسره کوي؟ زه. زه چې یم فاعل. ich فاعل ده. gebe دا فعل ده. geben. ich gebe, du gibst, er gibt. صحیح ده؟ gebe فعل ده. Fleisch مستقیم مفعول ده. ګوره ولې مستقیم مفعول ده؟ ځکه چې ich gebe Fleisch. زه غوښه ورکوم. غوښه مستقیما د دې ورکولو عمل یې اخیستی ده. صحیح ده؟ چاته؟ dem Hund. dem Hund دلته نامستقیم مفعول ده. نامستقیم مفعول ته موږ آلماني کې یا جرمني ژبه کې څه وایو؟ داتیو. ډېر ښه. دغه درې واړه مثالو ته تاسې پام وکړئ. der Hund schläft. ich mag den Hund. ich gebe dem Hund Fleisch. تاسې په دې کې تغیرات وینئ؟ بله. په نومیناتیو حالت کې
der Hund شوی. په اکوزاتیو حالت کې den Hund او په داتیو حالت کې dem Hund. اصلي موضوع زمونږ همدا ده. د همدې لپاره باید مونږ نومیناتیو، اکوزاتیو، داتیو او ګینیټیو وپېژنو ترڅو سم ارټیکل پکې استفاده کړی شو. د پام وړ داسې په دغه مثالو کې ما د ګینیټیو مثال کار نه کړ ځکه چې ګینیټیو په A1 کې نشته او دغه ویډیو زمونږ د A1 زده کوونکو لپاره ده. مونږ وویلې چې ارټیکل تغییر وکړو. صحیح ده. der Hund شو، den Hund شو، dem Hund شو. خو یوازې ارټیکل نه ده چې تغییر کوي. په جرمني ژبه کې کله چې اسمي حالت د نوم حالت نومیناتیو، اکوزاتیو او داتیو تغییر کوي له دې سره ارټیکل تغییر کوي لکه der، die، das، ein، eine. د سره پرونومن ضمیرونه تغییر کوي لکه ich، du، er، sie او همداسې نور. او ورسره adjektiv صفتونه تغییر کوي لکه klein، groß، gut او همداسې نور. دغه درې شیانه کله چې نومیناتیو او اکوزاتیو او داتیو تغییر کوي په جمله کې دغه درې شیانه ورسره تغییر کوي. مونږ په دغه سلسله ویډیوګانو کې دغه موضوعات باندې خبرې کوو. نومیناتیو څه شی ده، څنګه ارټیکلونه تغییر کوي، په دې باندې جلا ویډیو لرو. همداسې اکوزاتیو څه شی ده، ارټیکلونه او پرونومن او صفتونه څنګه ورسره تغییر کوي، او داتیو څه شی ده. ډېر ښه. نو په دې هیله چې له دغه ویډیو نه تاسې د جرمني ژبې د اسمي حالتونه نومیناتیو، اکوزاتیو، داتیو او ګینیټیو په مفهوم او معنا باندې پوه سوي یاستئ. دغه هر بخش، هر حالت یو جلا بحث ته ضرورت لري. د هر یو په اړه په چینل کې جلا ویډیو موجوده ده. تاسې کولی شئ ویې ګورئ او د جرمني ژبې ګرامر په اسانۍ سره زده کړئ. خدای وکړي چې ویډیو مې خوښه سوي وي. خپل نظرونه او سوالونه راسره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ. چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بل درسه پورې تاسې په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم.